ډېر ښه. دا راته ووایه چې له دې نه وروسته والا خیره کوم چېرته چکر وهې؟ خوند دې واخیستی یعنې ته هم ستړی مه شي. وعلیکم السلام. ته هم چکر ووهه؟ ټول خوند خو تا اخیستی دی. نه ګوره دا وسوځېده بیا د سره مینه ورکړلی شي، دوی ته چکر ورکړلی شي، دا د دوی حقوق دي باید ورته ورکړلی شي. واقعیت د څنګه او چکر نه دې خوند واخیسته که نه؟ تر دې دمه خو خوشحاله یو ځکه ماشومان خوشحاله دي. لږ دا ځای هم نوی ده او دلته خلک زیاتر د چکر د خاطر هم راځي او دلته تفریح دپاره ښه ارام ځای دی. غریبي ده اوس هغه څه وایي که نه وایي اوس غریبي ده یو یار بس دی که نه؟ اوس غریبي ده یو جانان بس دی. او بلې نور دې زده دی؟ نه نور ډېر ښه. دا راته ووایه چې کیلې خرڅه کمبل مصروفیات مکتب طرز تعلیم دې کړی که نه؟ او شکر دی یو لسمه پورې مې تعلیم کړی. 11 سنه دی. ولې دا 11 دې وویلې او دا 12 ته دې مخه نه سلامونه. یو ځل بیا درته ښه راغلاست وایم د افغان لایف خپرونې ته. درنو هیوادوالو، په دې هیله چې روغ و جوړ او د صحت په جامو کې به پټ یاستئ، که د هیواد دننه او که د هیواد څخه بهر یاستئ. نن نو یو ځل بیا د افغان لایف خپرونه کې راغلی یم د جلال آباد ښار فرمهډي سیمې ته. واقع چې دغلته ډېر یو ښکلی پارک او د چکر ځای دی. دلته زموږ او ستاسو هیوادوال د چکر لپاره راځي. نو ما هم دا ښه وګڼله چې راشم او خپرونه درته په فرمهډي پارک کې در وړاندې کړم. له ما سره پاتې شي، راځئ ځو نن درته چکر د فرمهډي په پارک کې در کوم او هیوادوالو سره به یو ښکلې خپرونه ولرو. ښه راغلاست. د فرمهډي په پارک کې یم او دلته واقعیت زیاتره ځوانان راغلي دي په چکر باندې او دلته د دې تر څنګ پارک دی او ځینې هوټلونه هم شته دي واړه واړه هیوادوالو ته ځینې خواړه پخوي. نو زه هم راغلم دلته یو استاد را سره ولاړ دی چې دا هم دلته البته یو کوچنی هوټل لري. له ده سره غږېږم. سلام کاکا ستړی مه شئ.
وعلیکم السلام، مننه خوشحاله اوسئ. د ښکلی نوم د هیوادوالو ته ووایه او دلته هوټل دی، په هوټل کې څه هیوادوالو ته پخوې؟ زما نوم وحید احمد جانځی دی او دلته دا هوټل مې دی، دې کې دا سمبوسې، چرګ کړۍ، دا څه فاسټ فوډ چې دي دا ټول موږ دلته تیاروی شو. جوس هم شته، د شیریاخ هم او شیریاخ هم دلته پیدا کېږي؟ شیریاخ هم شته دلته، مزهدار شیریاخ چې ستاسو ته خوښ یعنې مشهوره دي؟ مشهور شیریاخ. د کامې شیریاخ ته د ماته ورکړې ده که نه؟ هغې نه لږ ذره کامې شیریاخ نه به نسبتا انشاءالله ښه بد به نه وي. څنګه د کاروبار؟ والله شکر د الله رحم ده، بس دی تر څو نه وي او کاروبارونه مې پسې روان دي. یعنې خوشحاله یې هو پکې؟ الله دې پکې ښه کړي. خطرناک یې دلته؟ هو همدلته کار کوو، نور کارګران هم دي، خو لا همداسې کار ته شروع کوو. څنګه دي هیوادوال د چکر لپاره راځي نه راځي؟ هو شکر دې دلته خلک راځي، لکه دا ځای هم نوی ده او دلته خلک زیاتر د چکر د خاطر هم راځي او دلته تفریح دپاره ښه آرام ځای دی. او واقع د دلته اشپزي کې کاکا سمه ده، زمونږ برنامه چې دی البته 3 برخې لري. صحیح ده؟ راځه یا به راته زمزمه کوې یا یوه جمله د هغه درته وایم، هغه به د 3 وارې ته سر یو څو وارې بار بار تکراروئ او یا به راته یوه ټوکه وایي. کوم یو ستا خوښه ده؟ کوم یو انتخاب دی؟ داسې دا بار بار تکرارول او دا ټوکې کې او کیسې ووایو بس. یعنې کوم یو انتخاب دی؟ کوم یو صحیح ده؟ سوچي دې کړو په دې سوال نه کې. سوچ مو کنه چې بیا سپینګیری کېږي. سمه ده. ګوره مثلا ترنم کې یا یوه جمله درته وایم، هغه به بار بار یا 8 ځلې یا 10 ځلې تکراروئ یا به یوه جالبه ټوکه وایي. دا داسې ټوکې او دا بار بار به تکرار کوم شو هغه دی که نه، خو برنامه ته نو څه ووایو. ښه یعنې بار بار دغه خبره تکراروئ. بار تکرار زه درته یوه جمله وایم، دا به راته بار بار تکراروئ. صحیح ده؟ صحیح ده والله. جمله په دې ډول دی، وایي په پلنه پله پلن پل پروت دی. په پلنه پله پلن پل پروت دی. او په پلنه پله په پلنه پله پلن پل پروت دی. بار بار تکرار کړه. پلنه پله پلن پروت دی. نه ګوره دا وسوځېده بیا د سره. په پلن پل البته په پلنه پله پلن پل پروت دی. 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 بار بار زه په پلنه پله پلن پل پروت دی. پلنه ونه شو لکه چې دا خو یو 15 ځلې شو. 15 ځلې هم دومره واسه. زه راځه زموږ د افغان لایف خپرونه ده، هیوادوالو ته یو ښکلی پیغام اورو. خپل پیغام دا ده چې هر سړی د خپل دغه تعلیم او دې شیزونو ته روش ورکړي چې موږ ملک دا چې ووایو چې په جنګونو په دې شیونو نه ښه کېږي، همدغسې هر یو ترقي وکړي، خپله سرمایه ګذاري وکړي، دې ته ونه وایي چې دا مسلې هسې منځته کړي، خپله کار وکړي. دا چې په خارجي ملکونو باندې په تګ باندې پیسې لګوي چې دلته ولګي، ډېر کار خلکو ته به کاروبار زمینه واقع دا همداسې ده. مننه ژوندي اوسئ. خوشحاله اوسئ. الله مننه. مو ژوندی لري. بیا هم درته ښه راغلاست وایم درنو لیدونکو. البته فارمهډي پارک دی او دلته هیوادوال د چکر لپاره راغلي دي. نو یو بل ورور دی دلته راغلی دی د ماشومانو سره، البته په چکر باندې راځم له دوی سره هم غږېږم. تر څنګ کې ګلالي ماشومان دي، د ګلالۍ ماشومانو سره به هم خبرې ولرو. نو لومړی راځم له دغه ورور سره غږېږم. سلام کاکا، ستړی مه شي.
وعلیکم السلام ورحمت الله. تاسو ستړي مشي بخیر راغلی. مننه کاکا زنده اوسئ. دا ښکلی نوم دی او له کوم ځای څخه چکر ته راغلی؟ زما نوم حسیب الله ترکی دی او د زنګوی نه راغلی یم دلته. ها ترکه صاحب ته نو د زنګوی نه راغلی په چکر دلته. او د زنګوی نه راغلی. څنګه او ماشومان نه فکر کوم نن دې د ټول د کور ماشومان دې راټول کړي دي او د خیره دلته د چکر ته راوستي؟ جمعې ورځ د نن له په کور ګیر کړي یو. ښه یعنې جمعې ورځ وظیفه وعده م کړې وه ما چې تاسو د جمعې په ورځ چکر ته بیایم. جمعې ورځ نو یعنې وظیفه ستا ده د ماشومانو؟ نن طبیعي خبره ده چې دا په ژوند کې د هر چا خپل حقوق دي او ماشومانو خو بیا ډېر زیات حقوق لري. تفریحي برنامې د لپاره ډېرې مهمې دي. دوی په ذهن باندې مثبت تاثیر کوي. نو پکار ده چې ماشومان ته وخت ورکړلی شي، مینه ورکړلی شي، دوی ته چکر ورکړلی شي. دا د دوی حقوق دي، باید ورته ورکړلی شي. او واقعیت د څنګه او چکر نه دې خوند واخیسته که نه؟ تر دې دمه خو خوشحاله یم ځکه ماشومان خوشحاله دي او پلار هغه وخت خوشحاله چې د هغه بچي خوشحاله وي. نو دوی چې خوشحاله وي موږ ورسره خوشحاله یو. بلکل دوی د همداسې خندا نه انرژي اخلو، دوی د حرکاتو نه انرژي اخلو، ورته خوشحاله یو. همداسې دی. کاکا سره بیا هم غږیږم دلته ګلالی ماشومان هم د چکر لپاره دي. ته هم ستړی مه شې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم دې وایه؟ یونس. یونس خانه. پلارجان سره په چکر راغلی؟ ماما سره په چکر راغلی. ښه دا د ماما کېږي. ښه ډېر ښه. چېرته لاړې؟ کوم چېرته دې چکر ووهه؟ پارمیډه کې وګرځېدو، بس چکر هم واله، کرکټ هم وکړو، خپل ساعت هم تېر کړو. کرکټ دی او که کشتۍ کې دی او کې د چکر وخوړه ټالونه کې؟ هو چکر هم وواله، بس ښه خوند یې راکړ. خطرناک خو نه و؟ نه خطرناک نه و، ښه منظره وه. ښه ډېر ښه. مکتب وایې؟ هو کوم صنف کې؟ کم صنف کې مې. ماشاءالله. څو نمره یې؟ بس نو معلوم نه دی. معلوم نه دی؟ ولې؟ پلانامه مې ښه ډېر ښه. دا راته ووایه چې له دې نه وروسته بالاخره کوم چېرته چکر وهې؟ بس همدې پارمیډې ته به راځو، نو خوند یې راکړ. ښه خوند یې واخیستی یعنې. ته هم ستړی مه شې. خیر اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ته هم چکر ووهه؟ او چکر مې ووهه، پارمیډې ته راغلو، کشتۍ کې کېناستو، کرکټ هم وکړو، خپل ساعت هم تېر کړو. ټول خوند خو تا اخیستی دی. او که نه کرکټ ته راغلو، کاکا مې ویلې راځئ پارمیډې ته ځو. دلته موږ راغلو، کرکټ خپل ساعت هم تېر کړو. نن جمعې ورځ مکتب مدرسه زموږ رخصت وه. کاکا جان در باندې څه نوشه جان کړه؟ خرچه یې در باندې وکړه؟ څه د نوشه جان کړه؟ زموږ خو کاکا دی نو. نو کاکا دې دی، څه یې در باندې نوشه جان کړه؟ او اوس یې موږ ته کیک واخیستو، برګر یې راته واخیستلو. او دا خو الله ډېر شیونه درته اخیستي دي. هو که نه. آفرین. تاسې دواړو کې کوم یو راته داسې ښایسته شعر یا یو ترانه چې وایي؟ ما ته کاکا ویلي وایي دوی دواړه ډېر تکړه دي. شعر زده دې دی؟ کوم یو ته کاکا؟ محمد ما ته 2 شعرونه یاد. او درنو لیدونکو محمد جان دی وایي ما ته 2 شعرونه زده دي. محمد شعرونه دې زده دي؟ ته ووایه. خان دی مانه ګوره شعرونه دي او روسۍ ده شعر دی وایه. ګلالي ماشومان دي واقعیت خندا یې راځي. ته دې ووایه لیدونکو ته د شعر وایه. راپاڅېږئ شور ماشور شروع کړئ، سپین سرویس بوټان په خپو کړئ، سترګې م په رنجو تورې کړئ، تر اټک مزل د غرو مزل دی تر اټکه پورې ځونه. واه واه تا ته څه نه درځي؟ لږ سوچ خو وه مړه. سوچ وهې که نه؟ درنو لیدونکو وایي ته هغوی سره خبرې وکوئ، زه سوچ وهم. واقعیت چې ډېر زیات خوندور ځای دی او هېوادوال دلته په چکر باندې لرې ځایونو څخه راځي. درنو لیدونکو تاسې د پارک د ځینو نورو ځایونو څخه خوند واخلئ. البته په دغه خپرونه کې به درته د مخابراتو چوک نه هم درته البته یو څو تصویرونه ولرم. هلته هم ځي د هغې ځي د هوټلونو په اړه به درته یو څو تصویرونه ولرم. له ما سره پاتې شئ او د فارم هډې د پارک څخه خوند واخلئ.
نو لیدونکو بیا هم درته ښه راغلاست وایم. تاسو ته مې ویلي وو چې البته زه به د جلال آباد ښار څخه به هم ځینې تصویرونه درته ولرو. راغلي وو په ښار کې وګرځېدو او همداشانته د ځینو هوټلونو تصویرونه مو واخیستل. دلته یو ورور راسره ولاړ دی او کیلې خرڅوي. راځم له ده سره غږېږم. سلام، ستړی مه شي وروره. وعلیکم السلام ورحمة الله جوړه است. څنګه یې؟ الحمدلله شکر. دا د ښه ده. شکر دی الحمدلله. کیلې خرڅوي؟ او والله څنګه دي؟ ارزانه دي؟ قیمته دي؟ شکر ارزانه دی. خوشحاله یې؟ خوشحاله یم. لږ هلته کیمرې ته وګوره چې تصویر دې صحیح راشي. سمه ده؟ بیا به وایي چې تصویر مې صحیح رانغی. څنګه؟ بس صحیح ده سمه ده. تاسو نوم دې څه دی؟ زما نوم رمضان دی. رمضان. یو درجن کیلې څو دي؟ درجن 50 روپۍ خرڅوي. قیمته نه دي؟ ارزانه دی دومره قیمت نه دی. مخکې اتیا اویا روپۍ درجن اوس ارزانه شوي دي ځکه د ګمرک پې لږ زیات راځي. یعنې اوس لږ قیمته شوي دي. او قیمته شوي دي. د ورځې څو ګټې؟ 300 پاتې کېږي. شکر ماشاءالله. شکر وبس. یعنې په هر حال شکر. هر حال شکر وبس. 300 روپۍ هم د درنو لیدونکو یعنې نن سبا ښه مزدوري ده. څنګه؟ شکر. واده دې کړی؟ نه واده مجرد دی؟ مجرد یم. دا ولې؟ غریبي غریبي ده. اوس هغه څه وایي که نه وایي اوس غریبي ده یو یار بس دی که نه؟ اوس غریبي ده یو جانان بس دی. او بلې نور دې زده دی؟ ده راته ووایه چې کیلې خرڅوي، کمبل مصروفیات، مکتب طرز تعلیم دې کړی که نه؟ او شکر دی. یو لسمه پورې مې تعلیم کړی. 11 صنف دی. ولې دا 11 دې وویلې او دا 12 ته دې مخه نه کړه؟ ولې؟ بس غریبي راغله. بس مشکلات سره مخ. غریبۍ له وجې دې پرېښودې؟ رښتیا وایه که تښتېدلې؟ نه تفصیل نه په غریبي له وجې. یعنې غریبۍ له وجې دې پرېښودې؟ هو. مننه. په کارونو کې درته کامیابي غواړم. شکر. مننه. ژوندي اوسئ. د افغان لایف خپرونې مینوالو راغلی او ما البته د فارمهډۍ په پارک کې مې درته خپرونه وړاندې کړې دي. تر څو راغلو جلال آباد ښار ته او له دې ځای څخه مې هم درته ځینې تصویرونه درلودل. نو زه درنه همدلته اجازه غواړم تر هغې چې بیا د یوې بلې خپرونې سره ستاسې په درانه چوپاړ کې حاضرېږم. تر هغې مو الله مل.